ډاکټر صاحبانو اکزیل ایمیجنګ اناټمي وایو دلته تاسې لیدلی شئ دا زموږ سره یو سی ټي ایمیج دی سی ټي پلمونري انجیوګرام دی اصلا په دې کې دا زموږ سره ګوره پوسټیریور سایډ دی د باډي یعنی ورټبرا دی دا زموږ سره سټرنم دی دا زموږ سره انټیریور برخه ده د باډي دا زموږ سره پوسټیریور سایډ دی دې نه به تاسو ته سیمیټري معلومیږي سمه ده دا کورونل سیکشن دی سپیریور سایډ نه اخیستل شوی که دلته وګورو دا ایریا تاسو لیدلی شئ دا زموږ سره ascending aorta ده ascending aorta سمه ده دا aorta بیا داسې جګیږي داسې آرچ په شکل باندې ښکته راځي نو چې ښکته راشي دا به زموږ سره په بله ایریا کې ښکاري دلته تاسو لیدلی شئ this is descending aorta په یاد لرئ ډاکټر صاحبان دا تاسو ګورئ دا موږ سره پلمونري ټرنک دی په دې کې یو ابنارملټي شته په دې سی ټي کې او هغه دا دی چې دلته دا تور تاسو ګورئ دا پلمونري امبولس دی دې نوع امبولس ته سیډل امبولس وایي بیخي دغه برانچینګ ایریا یې بنده کړې ده سمه ده په دې پکچرز کې موږ څه شی ګورو امپورټنس دې ده یو خو په دې کې موږ سره ګوره پلمونري امبالیزم ښکاره کیدی شي یو بل زموږ سره ایورټا سره ریلیټډ چې کوم پیتالوجیز دي لکه ایورټیک ډایسیکشن کې به زموږ سره چې کله ډایسیکشن موجود وي داسې یو فالس لیومن به زموږ سره ښکاري په دې کې دلته وي که دلته وي بیا هغې خپل ټایپس دي ډیبیکي ټایپ دی ټایپ 1 او ټایپ 2 سم انډرسټینډ فور کلاسیفیکیشن دی نو د هغې په اساس باندې به موږ ډیوایډ کوو خو سمپلی دي که به یو فالس لیومن دلته موږ سره ایکسټرا لیومن به دلته زموږ سره ښکاري چې کله ایورټیک ډایسیکشن شتون ولري اوس په دې سی ټي ایمیج کې چې دی پلمونري امبولس دا د شتون لري نو دا زموږ سره پلمونري ټرنک دی سمه ډاکټر صاحبانو او ایټري او وینټریکلز دي په دې کې زموږ سره ها خو ایټري او وینټریکلز ډېر داسې کلیر زموږ سره نه ښکاري ځکه چې د ایورټا نه ښکته به زموږ سره لیفټ وینټریکل وي بیا پلمونري ټرنک نه به موږ سره ښکته رایټ وینټریکل وي سپیریرلی دا اخیستل شوی دی دغه سی ټي ایمیج دلته راځو دا چې دی دا د انفیریور سایډ نه یعنې د ښکته سایډ نه چې دی دغه پکچر اخیستل شوی دی که تاسو وګورئ دا زموږ سره پوسټیریور پارټ اف د باډي دی او دا زموږ سره انټیریور پارټ دی د باډي ها اوس به په دې کې تاسو ته دا ډېر ښه ایمیج دی په دې کې به تاسو ته ډېر شیان کلیر شي ها په دې کې به تاسو ته ګوره که وګورئ موږ ویلې موسټ پوسټیریرلی د هارټ څه شی موجود دي دا چیمبر تاسو ګورئ دا موسټ پوسټیریرلی موجود دی او موسټ انټیریرلی دا موجود دی صحیح شو ها موسټ پوسټیریرلی که تاسو وګورئ اسافیګس ته نږدې دا خو خیر ډیسنډینګ ایورټا ده دغه دا تاسې ګورئ دا ډیسنډینګ ایورټا ده سمه ده اسافیګس په دې ساحه کې دی که دا ورکوټ یې تاسو دلته ښکاري دا اسافیګس دی زموږ سره دا ایریا چې ده دا موږ سره لیفټ ایټریم دی دا تر ټولو خلفي ساحه د هارټ چې ده دا زموږ سره لیفټ ایټریم دی اوکې د ډاکټر صاحبانو لیفټ ایټریم تر ټولو نه انټیریور قدامي ساحه چې ده دا زموږ سره رایټ وینټریکل دی دا د هارټ سیمیټري زموږ سره داسې کارډیک سیل هډ داسې جوړ شوی ها دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره رایټ ایټریم دی او پاتې دغه لیفټ وینټریکل دی ډاکټر صاحب په یاد لرئ نو دا زموږ سره د هارټ سیمیټري ده نارمل په ایم آر آی ایمیج کې دلته راځو پینیټریټینګ انجري دا ډېر امپورټنټ کنسپټ دا زما پکچر دی کې لکه غوندې لارج دی تاسو ته به نه ښکاري خو زه یې ته وایم ها لیفټ سټرنل بارډر کله چې زموږ سره دا سټرنم دی دا د دې لیفټ برخه ده د دې لیفټ سټرنل بارډر چې تھرډ او فورث انټرکاسټل سپیسز ایریا وي که په دې کې انجري کیږي نو کومه ساحه به زموږ سره انجر کیږي رایټ وینټریکل په یاد لرئ ځکه چې قدامي ترینه ساحه د هارټ چې ده زموږ سره رایټ وینټریکل دی نو رایټ وینټریکولر انجري به زموږ سره په تھرډ اینډ فورث انټرکاسټل سپیس ایریا کې چې کله موږ سره یا چاقو یا سیخ یا شبل شي داسې انټرشپ پینیټریټینګ انجري وي په دې سره به زموږ سره څه کیږي رایټ وینټریکل د لارې به هارټ ته انجري ورځي دغه باندې کوېسچن هم راځي ډاکټر صاحبانو دا تاسو په یاد لرئ دا سیمیټري ډېره امپورټنټ ده لیفټ سټرنل بارډر باندې د میډ کلیویکولر لاین نه ګوره دا کلیویکل دی زموږ سره دا میډ کلیویکولر لاین دی دغه میډ کلیویکولر لاین نه که په دې ایریا کې تر کومې ساحې پورې د پنځم انټرکاسټل سپیسه پورې که په دې ساحه کې زموږ سره
د سیکنډ نه پنځم انټرکاسټل سپیس په کوم د هارت ساحه ده که په دې ساحه کې زموږ سره انجری کیږي نو دا انجری اوس که چیرې دغه پینټریشن د لیټرل نه د میډیل په لوري وي یعنی د سټرنم په لوري باندې په دې ساحه کې پینټریشن وشي نو دې کې به زموږ سره لیفټ ونټریکل انجر کیږي خو که چیرې دا زموږ سره لیټرل وي نه دې طرفه په وحشي طرف باندې دغه انجری واقع کیږي نو بیا به زموږ سره لیفټ لنګ پکې انجر کیږي تاسو لیدلی شئ لیټرل left lung primarily susceptible to injury او medial کې موږ سره left ventricle and left lung susceptible to injury رسېبانو دا ډېر important دی پکې قدامي third fourth intercostal space mid clavicular line left side ته سمه ده sorry left side left sternal border third and fourth clavicular line دې کې به زموږ سره right ventricle involve کیږي په injury کې یا mid clavicular line fifth intercostal space پورې که injury medial وي نو left ventricle and لیفټ لنګ انوالو کېدای شي او که انجری لیټرل وي نو لیفټ ونټریکل به بچ وي بیا زموږ سره به لیفټ لنګ به صرف انوالو وي دا کارډیک کنډکشن اناټومي په نیکسټ لیکچر کې بیا ووایو